سلامونه او پښتنه مینه درنو ملګرو په دې هیله چې تاسو به روغ او جوړ اوسئ. ملګرو امین شیرزاد ټي چینل نه یو ځل بیا سره پرین کیم او زموږ نننۍ ویډیو په دې هکله ده چې څنګه کولی شو د چا پیک ایډي، د چا جعلي اکاونټونه، د چا دوم او دریم او بل نوم جوړ شوي فسبوک ایډیانې د تل لپاره له منځه یوسو. نو که تاسو زما چینل نه یو سبسکرایب کړئ، سبسکرایب یې کړئ او ورسره د بیل ایکن هم ووهئ تر څو دغسې ښایسته ویډیوګانو په هکله راتلونکي کې هم تاسو خبرداری اوسئ. نو موږ هر رقم ته ویډیو جوړه کړې ده او تاسو یې بیا کتلی شئ. نننۍ ویډیو اوږدم د ملګرو، نو په دې هیله تر پایه راسره وګورئ او یوه غوښتنه او هیله درنه دا کوم چې هېڅکله هم دا طریقه زه تاسو ته ښیم د چا اصلي اکاونټ باندې اپلای نه کړئ، د چا اصلي اکاونټ بند نه کړئ، دا ځکه دا ښه خبره نه ده. او دا نو راځو ویډیو شروع کوو. نو مخکې له دې ویډیو چې شروع کړو تاسو زما بیا هم یادونه کوم چې تاسو باید دا طریقه تاسو په هغه اکاونټونو باندې وکړئ چې هغه جعلي غلط چیزونه پوسټ کوي او غلطې خبرونه ورکوي یا غلط پوسټونه کوي او همداسې د تاسو په نوم چا جوړه کړي هغه ایډیانې باید تاسو ختمه کړئ. نو هیکران ډېر دي په هر ځای کې، په هر ملک کې. یو هیکر درته یو مثال ښه مثال یې جالن احسان دی چې هغه یو کمپیوټر ساینس یو ټیکنالوجیست بادشاه ورته خو لقب ورکول شوی و چې یو ښه هیکر و چې د هغه تېر کال د امریکې پټ رازونه ټول ښکاره کړل او حتی چې هغه چاته هم نه و معلوم. بیا هغه ته تر دې پورې د مرګ ګواښونه وشوله د امریکې د خوا نه. بیا هغه انګلستان ته پناه ویوړله او هغوی هغلته ورته لبیک ویللې. بیا د هغوی نه هم لږ سرغړونه یې کړې وه چې هغه بیا بندي کړلو او اوس هم بندي دی. نو دا پته نه لګي چې څونه به بندي کېدای شي تر مرګ هم ورسېږي. نو هیکرانو چې کومې غلطې ته کارونه کړي دي یا د قانون نه بغیر خلاف کړی دی هغو ته د مرګ سزاګان هم اورېدل شوي دي. نو ویډیو شروع کوم ملګرو. تاسو به لومړی داسې راشئ، دلته یو ایډي ما ته یو ملګري ما خپله فیسبوک زده کړې پیج کې ملګرو ډېرې غوښتنې کړي وې. نو هغلته ما سره خپله ایډي نه وه. دغه طریقه چې ما کوم اپلای کړې ده ما په خپله اول خپله یوه ایډي را سره وه، په هغې مې اپلای کړله. بیا را سره بله ایډي نه وه. یو ملګري راته بیا یوه ایډي را ولېږله، ویې چې یاره ته دا زما په دې ایډي باندې دا طریقه اپلای کړه. نو هغه زه تاسو ته ښیم دا ګورئ. نو دې ملګري ما ته دا ایډي را ولېږله چې زما دا ایډي هیک کړه او طریقه یې بیا ما ته ومښله. نو زه راځم دغه ایډي ده محسا شهید عکس ورباندې لګېدلی. تاسو به لومړی راشئ هغه د چا ایډي چې غواړئ د تل لپاره ختمه کړئ پیک ایډي. بیا مې یادونه کوم، هیله درنه کوم چې ګوره اصلي اکاونټ به هېڅکله هم د چا نه ختموئ. نو تاسو به لومړی هغه ایډي ته راشئ چې کوم باندې تاسو ریپورټ کوئ د تل لپاره ختموئ. تاسو به لومړی دې ته راشئ، دغه مورې چې لیکلی ده 3 ټکي په دې به کلیک وکړئ. دلته ګوره بیا دا بر اثر ګیو فیډبیک اور ریپورټ ټو دیس پروفایل په دې به کلیک وکړئ. دلته ګوره که پیک اکاونټ یې پیک اکاونټ انتخاب کړئ او که پیک نیم یې پیک او هغه تاسو پورې راغی. خو دغه پیک اکاونټ باندې زه کلیک کوم، دا به سینډ کړئ. نو چې دا هم سینډ کړلو دې نه وروسته به تاسو راشئ ریپورټ پروفایل په دې به کلیک وکړئ. چې به دې کلیک وکړو نور به تاسو دلته لاندې راکېوځئ، دغه آپشن به آن کړئ. دا هم چې آن کړو بیا په دې ریپورټ باندې کلیک وکړئ. د دې نه وروسته به بیا ګوره سبمیټډ یو هاف سبمیټډ ریپورټ، تاسو ریپورټ سبمیټ شو. د دې نه وروسته بیا تاسو راشئ دلته بیا به په دې کلیک وکړئ. دلته چې کلیک وکړو بیا به راشئ دا کاپي لینک ټو پروفایل په دې به کلیک وکړئ. دا لینک به کاپي کړئ او را به شئ دلته بیا تاسو راشئ په دې هیلپ ان سپورټ باندې به کلیک وکړئ. په دې چې کلیک وکړلو دلته بیا تاسو هیلپ ان سپورټ باندې چې کلیک وکړو دلته بیا تاسو ته 3 اپشن راځي. ریپورټ ا پرابلم په دې باندې به کلیک وکړئ.
ګورل د بیا یو درې اپشنه درکوي something isn't working په دې اولینی باندې به کلیک وکړئ something isn't working په دې به کلیک وکړئ او دلته به بیا تاسو راشئ کوم ځای ته دې ته بیا پروفایل باندې به کلیک وکړئ نو دلته چې راغی ملګرو ګوره دلته یو میسج درنه غواړي briefly explain what happened نو دلته ورته هغه څه ولیکئ چې تاسو غواړئ پر مثال که غواړئ چې د آیډي پیک آیډي د تا په نوم جوړه شوي یا غلط پوسټونه کوي هماغه شی ورته په انګلیسي کې ولیکئ پښتو کې ونه لیکئ نو دغسې یو لیکنه به ورته وکړئ په انګلیسي کې بیا هغه لینک راواخلئ کوم چې د آیډي هغه لینک هم چې کاپي کړی دی هغه به راواخلئ دلته به یې پیسټ کړئ او د دې نه وروسته به دغه بره سینډ یې لیکلی دی په دې به ورته کلیک وکړئ دا هم سینډ کړو بیا به لږ ورته انتظار وکړئ Analyzing book report. نو ستاسو ریپورټ ورته سینډ شو دوی ته د دغه نه وروسته تقریبا 40 ساعتو کې یا 13 یا 12 ساعتو کې دا آیډي د تل لپاره به بند شي او دا 100% کې درته اطمینان درکوم چې دا په حقیقت دی او ما خپل استعمال کړی دی نو بیا هم درنه غوښتنه کوم ملګرو بیا هم درنه کوم چې هېڅکله به هم دا طریقه د چا په اصلي اکاونټ باندې اصلي آیډي باندې نه اپلای کوئ او هیله امید لرم چې څه به مو زده کړي او اخر کې زما چینل سبسکرایب کړئ که کومه پوښتنه لرئ راته کمنټ یې کړئ یا فیسبوک زده کړې پیج ته میسج وکړئ نور مو وخت نه نیسم والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته